سلامونه نیکه هیله دوستانو رادیو کې شروع او جوړ بیاست دا حنان د احمد کندهار ژوندون تلویزیون د لوبغالي خبرونه دوهمه برخه د تل په څیر موږ په دوهمه برخه کې د کندهار ورزشي اکاډمیانو پورې ورځو دا ونی هم راغلم د وزن برداري پر طرف باندې غواړم چې دغه ورزشکاران سره د زړه خواله او د دې حال وپوښتو تاسو سره مل پاتې شئ بیا هم په خیر راځي دوستانو د کندهار ژوندون تلویزیون د لوبغالي خبرونه په دوهمه برخه کې موږ د مختلفو رشتو څخه لیدنه کوو هرې رشتې ته په خپل نوبت سره ورځو او د دې څخه لیدنه کوو سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست خیر اوس مننه ژوندی اوسې نوم عبدالهادي عبدالهادي جانه دا راته اوس چې څومره موده کېږي چې ورزش ته مخه کړې تقریبا زما 6 میاشتې کېږي 6 میاشتې یعنی 6 میاشتې دي یوازې د ورزش کې تاسو ورزش پیل کړی دي تاسو وخت خو مې نو ډېر کېږي خو اوس چې مې شروع کړی دي 6 میاشتې مې کېږي ډېر ښه او وزن برداري ته یا د وزن پورته کول چې ورته وایي څومره وخت کېږي راغلی یاست تقریبا یو میاشت مې کېږي څنګه ده دغه لوبه څنګه ده ډېره ښایسته لوبه ده ډېره په زړه پورې کله چې لومړی سر راغلاست څونه وزن پورته کولای سو او په دغه یو میاشت کې تر کوم ځای رسېدلی یاست تقریبا د 10 کیلو څخه اوس تقریبا تر 9 کیلو پورې تلل لګولی سو ډېر ښه غواړئ چې سیالۍ دپاره آمادګي ونیسئ کله چې سیالۍ جوړېږي څومره ورته خوشحاله یې ډېر ورته خوشحاله یې دلته د استادانو د ټرینرانو همکاري ستاسو سره څنګه ده ډېره ښایسته ده استادان او شاګردان ته هر څه ورښیي ډېر مننه کوم وروره خیر اوسې ژوندی اوسئ
بیا هم بخیر راځي دوستانو. دوستانو فعلا چې تاسې کوم ورزشکار وینئ استاد فضل احمد کله چې وزن پورته کوي نو زه خپله داسې تعجب یوړم چې دا پورته کول خو دغه زما لپاره خو ناممکنه و خو زما لپاره ناممکن چې و هغه استاد ممکن کړي. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. حنان صاحب جوړ یاست؟ بخیر الله اسخره. مننه خوشحاله اوسئ. استاد محترم په تمریناتو مو نظر راکړئ څنګه روان دي تمرینات مو؟ تمرینات ما ان شاء الله ښه روان دي و د سورج کې زه مریض وم حتی تا ته مو یو دغه کړی و نو د سورج کې پېشکاري سیرمانو کنی اوس ماشاءالله ښه روان یو. څومره تغییرات مو په وزن کې راوستلي دي د وزن پورته کولو کې؟ نو در پخوا ماشاءالله اوس ډېر کللی تقریبا 145 کیلو ته اوس کللی یم په دوزات کې. ډېر ښه. ستاسې په وزن باندې که نور په افغانستان کې وینئ څومره وزن پورته کېږي او کوشش کوي چې د چا ځای ته ځان ورسوي؟ زموږ په افغانستان کې یو در ما بل تکړه شته چې فضل کریم ترکمن میر په کابل کې د حتی اوس هم زموږ کندهار مناط په څو ولایت په څلور دېرش ولایتو کې دوم روان دی کابل او موږ غواړو چې اول اوس در موږ یو کابل مخ ته ځي در ما چې مخ ته د هغه فضل کریم ترکمن چې خارجي مسابقې کړي دي تقریبا هغه خو به زیاته تجربه هم لري او ډېر وخت به کېږي چې په دغه رشته کې لوبېږي. تقریبا تفاوت مو څو دی؟ تفاوت مو تقریبا د یو سل اویا لږ زه 15 سل کللی یم خامخا تقریبا د شي 15 کیلو فرق راځي ان شاء الله. څه فکر کوئ چې ځان به ورسوئ؟ ان شاء الله اتمنه ونه خو بیا دغه تقریبا دی چې خپل کابل ته راوستل یو کال کې د دې راوړه ده موږ هغه تقریبا د 15 شپږ کال کې موږ کندهار د فدراسیون راوړه دي اتمه د سجل الله خیر وکړي د فدراسیون راوړه دي نو ان شاء الله نورم امکان شته چې د خیر مخ دلته د استادانو د ټرینرانو همکاري څنګه ده ستاسو سره؟ بس الحمدلله ورڅخه راضي یو استاد الله خیر وکړي موږ سره ډېر بس کوشش ډېر تشویق یې راکړی دی ډېر زحمت را سره کاږي. نو تاسو ته خدای تعالی جوړ صحت درکړي چې په دغه مریض حال کې مو 145 کیلو وزن پورته کړي. مو ان شاء الله دې عمر حنان او بل زموږ روس پلان دی ان شاء الله چې خارجي مسابقو ته د ځان آماده کوم حتی د د مشرانو موږ مخه اړولې دي اوس د خارجي مسابقې د اسیا مسابقې پر موږ غږ نه اوس موږ آماده یو حتی چې موږ د ریاض نور ولته ډېر مخته کړلی یو موږ آماده یو چې د مشرانو د خاص موږ کندهار ته توجه نه ده شوې دا خو نه دی دغه ده. خدای دې وکړي چې هغه حقدار ته ورسېږي. مننه استاده. مننه خوشحاله اوسئ.
زما د ډېر وخت ملګری استاد بشیر دا هغه څوک دی چې د باکسینګ په برخه کې یو نمونه وه او اوس خو نو یو څه سپین ږیري سوی دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام راوړل کېږي. جوړ یاست؟ ستا ورځ په خیر تېرېږي. مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېر وخت مې په باکسینګ کې لیدلی او ستاسې باکسینګ یو نمونه وه، یو الګو وه او اوس دې په وزن بردارۍ کې وینم. بس هغه مو نیت دی، هغه به کوچ شروع کو خو دلته استاد دعوت کو د وزن بردارۍ په داره کې نړیوال سټنډرډ وزنونه پورته شو، هغه ته مو استفا نه درو کړی نو غواړو چې څه وزنونه پورته کو. په ضمن کې استاد موږ ته ویل چې تاسې وزن بردارۍ وکړئ نو په دې کې چې مو څه اشراف وکړي نو استاد ویل چې څه کولی شي نو دا مو دوه مسابقه وه، داسې نمایشتي مسابقې مو ورکړې نو استاد موږ تشویق کوي چې وزن بردارۍ کولی شي. راسي چې باکسینګ ته ولاړ شو، باکسینګ مو څنګه کړی دی؟ باکسینګ خو نو انشاءالله تاسو خبر ډېر خلک به خبر شکر دی الحمدلله. بس داسې هم مقامونه مو راوړي چې خپل افغانستان خصوصا کندهار ته بیا نو استاد پاته سوی یم د کلب او بیا تاسو خو نو د راګورو لیدونکو تاسو مو ښه پېژنئ نو هغه ته موږ کړی ته که چېرې دولت موږ ته زمینه برابر کړي د یو ځای نو هغه ته هم بس پلان لرو چې بېرته شاګردان ورځو، نوي ځوانان ورځو، هغه ته مو شا نه کړی خو بس اقتصادي مشکلات د ځای نه نسوالي په دغه خاطر سره اوس د هغه ته مو د موقت وخت لپاره استعفا ورکړې. بشیر استاد، سوک وهنه یا باکسینګ او وزن برداري ډېر فرق سره لري که نه؟ مختلفې رشتې دي سره. څنګه ارزوئ دغه لوبه ستاسې په نظر او ستاسو تجربې په اساس که ووایو؟ دا خو تا خو لومړني کې ویل چې ته سپین ږیری نو دا د سپین ږیري لاسه به بیا ستا سره درکړو خو انشاءالله کولی شو سپورټ داسې چې موږ سابقه ورزشکاران یو نو کولی شو دا هم کولی شو چې څه وکړو مخ ته خصوصا بیا دا نوي ځوانان نو دا اتامه ساس تشویق کړو موږ دې ته واچولو چې ویل سي نو انشاءالله د ده زحمتونه راسره دي زموږ خپل شونډو په دې کې انشاءالله څه کولی شو هغه مو خپله لوبه ده. خو یو څه باید داسې ووایم که نه عموما دغه ورزشکاران چې ډېر وخت یې په ورزش کې تېر کړی وي د ده وریښتان چې دي ژر سپینېږي. علت دا دی چې بالخصوص ژره مبارکه چې ده که نه په دې خاطر باندې چې دوی ورزش کوي خوله تویوي او دا خوله چې د خپله تیزابي خاصیت لري نو د دوی وریښتان ژر سپینېږي. نو هغه مې ټوکې وکړې ماشاءالله اوس د ډېر تکړه ځوان یې. څه پلان لري په وزن بردارۍ کې چې سیالیو ته به ووځئ نور هم پیشرفت وکړي؟ بس انشاءالله پلانونه د هغه چې د استاد لارښوونې لاندې موږ هڅوي په هفته کې 3 ورځې تمرین لرو، تمرینات کوو نو هڅه کوښښ کوو استاد دغه موږ ته کړي چې را روانه پروګرام لرو د خیر سره په کابل کې د افغانستان په ساحه باندې مسابقې دي په مختلفو وزنونو کې دا هم لکه باکسینګ داسې وزنونه لري نو بیا شکر دی الحمدلله د استاد په کامیابي او د الله جل په مهرباني سره خپل کلاس مو اوس نیولی دی نو خپل کلاس مو نیولی موږ کوښښ کوو د خپل کلاس اضافه ولاړ شو چې هر څونه اضافه موږ ولاړ شو هغه نه موږ کامیابي بیا لاسته راوړلی شو. کله چې لومړی سر رالاست وزن مو څو پورته کړی او اوس تر کومه ځای رسېدلي یاست؟ لومړی ځل چې رالو دېرش مو پورته کړي اوس مو کوښښ وکړو 15 نو بیا مو ته استاد څه دغه وکړه هغه ماشاءالله نن ځوانان ډېرې وه نو شپېته ته مې ځان برابروي او کوښښ شپېته مې وزن دی کوښښ کوم چې د شپېته اضافه ولاړ شم. ډېره زیاته مننه کوم. مننه خوشحال.
هم په خیر راستي دوستانو دا چې د وزن برداري په کلب کې قرار لرم او راغلی ما غواړم چې دغه ورزشکاران سره د زړه خواله وکړو فلحال هغه ورزشکار چې د وزن برداري په برخه کې دی. السلام علیکم. علیکم السلام. جوړ یاست؟ بخیر. مننه، خوشحاله اوسئ. نوم عبدالرحمن حنیف صاحب محترمه، مخکې هم څو وار سره مخامخ سوي یو، دا راته وایي چې څه تغیرات رامابینځ سوي دي د وزن برداري په برخه کې؟ وزن برداري په برخه کې انشاءالله پرمختګ مو ډېر کړی دی. پخوا د کندهار په سطحه موږ یو یا دوه درلوده، اوس الحمدلله 15 14 رسېدلي دي. ښه پیاوړي تکړه الفان پیدا کړي دي. د خیره خپله په همدغه رشته کې لوبېږئ، سیالۍ مو څنګه دي؟ انشاءالله انشاءالله الحمدلله ډېر ښه سیالۍ دي. د څو میاشتې مخکې مو منتخب خپل کندهار کې وکړی دی، دوه درې وارې مو افغانستان ته تللي یو، فراه ته تللي یو، کابل ته تللي یو. ډېر ښه. د دغه لوبې سیالۍ ته چې کله ورزشکاران وځي هغه ترتیب د دوی څنګه دی؟ وزن کتل کېږي، قد کتل کېږي که څنګه؟ دوی داسې دي چې د دوی وزن اول کتل کېږي، د چمپionship ورته وایي چې هر یو په خپل کلاس اچا نیوي پنځه اچا داسې په خپل وزن تر څو چې پورته بیا مثبت دی هغه چې هر څومره وزن یې او هغه هر یو په خپل کلاس کې لوبېږي. هر چا چې د خپل وزن اضافه ډېر غواړي حساب ورته کتل کېږي، نمرې لري. بیا که دا راته ووایي چې کله لومړی سر تاسې دغه رشتې ته راغلاست هغه وخت کې مو څونه وزن پورته کولی سو او اوس تر کومه ځای رسېدلي یاست؟ اوس الحمدلله ورسېدلو چې ما 40 کیلو نه شم غوړی کړی. اوس الحمدلله نوي وصل ته ځان نه سوایسم الحمدلله. ډېره ښه. غواړئ چې سیالیو لپاره آمادګي ونیسئ؟ انشاءالله آمادګي ورته نیولې ده، آمادګي ورته نیسو. روان کابل ته د خیر انشاءالله آمادګي نیسو. ډېر ښه، ډېره مننه کوم.
بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د وزنبرداري په کلب کې قرار لرم او همدارنګه چې څو کس راولاړ دي د همدغه رشتې مسؤل استاد عطا محمد همت. السلام علیکم استاد. السلام علیکم صاحب ښایسته خدمت. مننه خوشحاله اوسئ. استاد محترم د وزنبرداري په هکله راته ووایاست کوم نوښتونه را مابینځته سوي دي په اوس کې؟ وزنبرداري کې نوښتونه اوس الحمدلله موږ د افغانستان سره د څو ولایتو کې د افغانستان په سطح په 2 مقام کې موږ روان اوس کوشش کوو چې موږ داسې ښه ورزشکارانو ته برابر کړي چې د اول مقام اول پوزیشن ونیسو. نو نوښتونه مو کلب د دې په اړه کړی وزنبرداري چې په کندهار کې بیخي وجود نه درلود. ما د دې په اړه کې زما د کلب سره مخ ته د وزنبرداري جلا کلب دی چې ورزشکاران بالکل فری کولی شي راس خپل تمرین وکړي. ډېر ښه. د دغه رشتې اړوند د نورو ولایتونو سره ستاسې همغږي او همکاري څنګه ده؟ همغږي او همکاري ستا د فدراسیونونو مسؤلینو سره بعضې د سپورټ په برخه کې کوم تا د معلومیږي ارمان صاحب موږ هغه خپل دغه پټ ساتو ځکه چې دا سالم رقابت دی. خو بیا هم همغږي ورسره لرو د مجلسو په باره کې د بعض خبرو په باره کې د بعض د ورزشکارانو د لیست تعداد په باره کې د ورزشکارانو د تکړهوالي باره کې هم همغږي سره لرو خو بعض موږ پټ ساتو. د ورزشکارانو علاقه اوس څنګه ده فعلا؟ ماشاءالله ډېر ښه ده. اوس ورزشکارانو علاقه ښه شوې ده هم زبندان ته او هم خصوصا وزنبرداري ته چې دا ما د کلب په حاله کې ورزشکاران ماشاءالله ډېر شوي د علاقه ډېره شوې ده. ډېر ښه. د سیالیو په اړه راته ووایاست راتلونکي څه پلان لرئ څه تېر سوي دي؟ د افغانستان په سطحه مو مقامونه راوړي چې هر وارې چې موږ تللي دغه وزنبرداري مسابقې ته چې 7 کسه تللي په 7 کې 3 طلا مډال مو راوړي دي 2 مو نقره راوړي 2 برنز راوړي دي. په فراه ته ولاړو په فراه کې د افغانستان په سطحه 2 سلو په کابل ته ولاړو په فراه کې د زون مسابقې وې په کابل کې د افغانستان په سطحه مسابقې وې. بیا مې یو وار موږ افغانستان مسابقې وړم کال د په کندهار کې ونیولې اوم کندهار وم سو. نو اوس پر روان پلان کې موږ ورزشکارانو ته آماده کړي چې انشاءالله امید ستا خدای پاک ته چې د ولایتو په سطحه اول ولایت زموږ کندهار انشاءالله. خپله مو دغه تمرینات څنګه کړي دي؟ بوخت یاست په تمرین؟ خپل سره وخته انشاءالله اسیایي مسابقو ته مې نوملیکنه کړې ده. انشاءالله د دغه ورزشکارانو سره په تشویق چې دوی زه ورزش شروع کړم دوی غونډې 2 وار تشویق شي. زما هم په ذهن کې شوق ډېر شوی دی ورزش ته مضمون تیاری مې را شروع کړې ده. د دغه رشتې اړوند باندې کوم عمده مشکلات چې ورزشکارانو سره مخامخ دي؟ عمده مشکلات د دې رشتې جلا خپل بوټونه دي چې هغه موږ په افغانستان کې دلیر نه لرو. خو بیا هم یوه جړه استاد غفور کور ودان چې ما د کابل څخه تحفه کړه هغه ما د دې په زحمت زما په پښو هغه په زحمت چې دی ښه مخکښ ورزشکار دی ده ته مې ما بیا ده ته تحفه کړه. نه مکمل ښه لباس لرو او نه ښه بوټونه لرو او مکمل هغه سټنډرډ سیټ چې دی د اولمپیک هغه هم نه لرو. موږ ته کمزوري سیټ استولي خو بیا هم کور ودانۍ وایي چې دا موږ یې په دغه سره یاد کړي بعضې ولایتو ته دغه هم نه جوړ کړي موږ یې یاد کړي خو چې موږ ښه ولوبېږو د افغانستان په سطحه کېدای شي هغه سیټ هم مشترک وي. مننه کوم استاد محترم. ډېر مننه تشکر. خوشحاله اوسئ دوستانو. دا وه زموږ د دې ونې خپرونه. تر بیا ښه